دویم دا چې کله دوی دا فشار ناکام شو، خلیلزاد راغی افغانستان ته کور، دا د مهاجرو قصه شروع له کوم جنه شوله. نو د پاکستان هغه ټول امیدونه له خاورو سره خاورې شو. په دویم قدم کې د خلیفه صاحب او د هغه په شمول دوه نور کسان چې یو د خلیفه صاحب ورور یو هغه بل ملګری چې د امریکا په تور لیست کې و، دا لیست نه وتل دا هم د امریکا دپاره عجیب و، د خوست والي پاکستان دپاره. تواب صاحب محترم، الله پاک مو عزتمن لرم. مختلف لاملونه دي د سردار داود د حکومت د نسکورېدو وروسته او د هغه په شهادت رسولو نه وروسته د کمونیستانو، خلقیانو، پرچمیانو کودتا او د افغانستان د روسانو اشغال افغانستان کې د دې لامل شو چې خلک له افغانستان نه د روسي اشغال نه مهاجراتو کې، ځکه هغه وحشي درندګان او د هغوی ساتل شوي سپي د هغه وخت کمونیستان ډېر ظلمونه او وحشتونه وکړه چې په هېڅ څه نه و بند. خو بالاخره هغه د افغانان مختلفو هیوادونو ته مهاجر شول، بیا له هغې جنه اروپا، امریکا او بالاخره مختلفو جزیرو د هېواد ته لاړل. بیا د روسانو له ماتې وروسته خپلمنځي جګړې بیا هم د مهاجرتونو مخه ډپ نه سوله. بیا چې طالبان راغله هم مهاجرتونو مخه ډپ نه سوه، ځکه چې هر څوک له خپل مخالف نه تښتېده. په افغانستان کې دغه یو فرهنګ چې د حکومت نسکورېدل د سرونو په پرې کولو باندې و. نو طالبانو هم مخالفین دا فکر کوه یا داسې و چې که چېرته دوی پاتې شي او د طالبانو تر حاکمیت لاندې شي نو دوی به لازمي وژل کېږي. هغه چې کله د طالبانو حکومت ړنګ شو، امریکایي اشغال راغله، بیا داسې خلک و چې د امریکایي اشغال له وجې نه له افغانستان نه ووتل لاړل، ځکه د حکومتونو نسکورېدل همیش د زور له لارې و، دلته انتخابات نه و، بل نه و، بل نه. بالاخره چې بیرته امریکایانو ماته وخوړل، بیا هماغه تکرار وشو. هغه څوک چې د طالب له ویرې په افغانستان کې نشو اوسېدلی له افغانستان نه ووتل، چې اعداد شمار یې 8 میلیونه ښیي، که 8 میلیونه نه 6 میلیونه، که 6 نه 2 میلیونه. ولې له یو هېواد کې چې اسلامي نظام قایم وي له هغه هېواده خلک وتښتي لاړ شي؟ مختلف علتونه دي. تر ټولو زیات ځینې خلک چې زه به تاسو نه پوښتنه کوم جنرال صاحب خفه نه شئ، ځینې خلک دا هر څه دا ټوله پړه راخلي پر مجاهدینو یې وراچوي چې د افغانستان د بدبختۍ عاملین مجاهدین دي او د مجاهدینو له لاسه د افغانانو هجرت کړی دی. نو دوی تاریخ نه ده کتلی، دوی تاریخ نه ده کتلی. د بدبختۍ عاملون د ثور کودتا وه چې کله سردار داود نظام نسکورېږي له هغه ورځې بدبختي شروع کېږي. مجاهد خو بدبختی راوړې نه ده، مجاهد خو د روسانو په خلاف جهاد کړی ده، مبارزه یې کړې، خپل کور یې پرېښی، جای یې پرېښی، شهیدان شوي دي، هدیرې پرې ډکې دي. د هغوی څه بدبختي ده؟ آیا دا د یو مسلمان فریضه نه ده چې جهاد د اشغال په وړاندې وکړي؟ دا د یو مسلمان فریضه نه ده چې ټوپک واخلي؟ نو اوس که څوک وایي چې د فلسطین په ورانولو کې حماد مقصر ده، دا خو ظلم ده که نه؟ دا خو د هغوی په حق کې له حق نه خاموشه کېدل دي. اوس ته د اسرائیلو په ځای حماس ته ظالم ویلی شي، حتی کافر یې ورته ویلی شي. نو دا خو واضحه ده چې روسانو په افغانستان اشغال کړی ده، کودتا شوی ده، منتخب حکومت یې نسکور کړی. نو بدبختۍ خو راځو اصلي خبرې ته، یو څه افغانان هم مقصر دي. هغه دا چې تواب صاحب ته په خپل کلي کې ډېر خلک پېژني چې از یو رقم ناسالمه رقابت ده. فلاني زوی لاړ امریکا ته، د ما زوی ولې پاتې ده؟ مځکه خرڅوي، جایداد خرڅوي، په سختو لارو بچی لیږي، یا رسیږي یا نه رسیږي. ځینې مجبوریتونه او ځینې بیکاره دودونه او ناسالم رقابت دا د دې لامل شو چې افغانان له هېواده ووت. نران دي، که ساینس پوهان دي، که مزدوران دي، که هر څوک دي، د هرې طبقې لاړل. اوس راځو دلته چې ولې افغانستان داسې یو حالات سره مخ شو چې هم ایران او هم پاکستان او هم ځینې اروپایي هېوادونه افغانان بیرته له هېواده شړي. دوه علتونه دي. لومړی دا چې پاکستان له مختلفو لارو کوښښ وکړو چې امریکا دې باندې قایله کړي چې افغانستان کې د ټي ټي پي خلاف یا نور څوک چې دوی ادعا کوي چې په افغانستان شتون لري، دوی په خلاف یوه جګړه بیا شروع کړي او امریکا ته ووایي چې ته په دې جګړې کې ما سره شه، تر څو دوی په خپل جګړه کې خپلې ګټې ترلاسه کړي. یو دویم دا چې کله دوی دا فشار ناکامه شو، خلیلزاد راغی افغانستان ته کور، دا د مهاجرو قصه شروع له کوم جنه شوله.
نو د پاکستان هغه ټول امیدونه له خاورو سره خاورې شوه. په دویم قدم کې د خلیفه صاحب او د هغه په شمول دوه نور کسان چې یو د خلیفه صاحب ورور و، یو هغه بل ملګری چې د امریکا په تور لیست کې و، دا لیست نه وتل دا هم د امریکا دپاره عجیب و، د خوست والي پاکستان دپاره. بیا پاکستان کوشش وکړه چې د حقانی او د امارت په نامه اختلافات ته لمن و، په هغه کې هم پاتې راغی. بیا په تورخم لاره بنده کړه، هلته هم کار ونه شو، جګړه وشوه. خو چې هر څه دوی که آخري اپشن یې دا و چې دوی باید افغان مهاجرین د فشار د الې په توګه وکاروي. کله چې دا کار وکړه دې هم نتیجه ورنه کړه. طواب صاحب یو ریټایر جنرال د پاکستان د بلوچستان د قلی اردو قمندان و، بیا ریټایر شو. هغه په تلویزیون کې وایي چې اسلامي امارت خو اوس دومره وکړي چې ودې وایي د افغانان مه باسئ. نو که چېرته د افغانستان موجوده حکومت دا خبره کړې وای، دستي شرایط راتله، لیست راتله، د موجوده حکومت ډېره ښه پالیسي تر لاس لاندې کړله. په زه تللی وم ننګرهار ته، تورخم نه نیولې د ننګرهار تر ډېرو سیمو پورې لوی لوی کیمپونه چې هر کیم 600 تر 800 خیمو پورې د کورنیو دپاره بندوبست و. دوی راځي اول دغلته دمه وکړي، بیا نور ولایتونو ته په منسجم طریقه ولیږي او دا ټول بایومیټریک کې چې دوی خپل اهداف د مهاجرینو در بیرته راستنېدو له طریقه ترلاسه نه کړي. دلته لازمي ده چې دا سړی به هم سیم کارت اخلي، هم به بایومیټریک کېږي، هم به د تذکرې دپاره یو ټوکن ورکول کېږي. دی به دا فتن په 20 ورځو کې تر 1 میاشتې خپله تذکره اخلي تر څو دا سړی صاف سي په افغانستان کې. نو په دغه وجه باندې دا سیستم ډېر ښه روان ده. نو دوی دغه سیستم د ګډوډولو دپاره هم دا کار کوي چې دوی خپل موخې ترلاسه کړي، په جمع غفیر افغان مهاجرین راوباسي تر څو خپل اهداف ترلاسه کړي. د داعش غړي هم په دغه داعش په شمول نور دوی د داعش په شمول نور ډېر اهداف لري. تاسو لیدلی چې محقق تازه پاکستان ته تللی دا ځینې نور بزچرانان تللي دي، هلته نوې خبرې سوي. نو په دغه نو دغه ټول اهداف هغوی سنجولي دا کار کوي. تازه نن د پاکستان د بلوچستان ایالت نه ماته یو افغان ورور زنګ وهلی وای، جنرال صاحب د مهاجرو د ویستلو لړۍ په ټپه بیرته ودرېدله. مال څنګه وای دوی له د هغه نه خپل شاتګ کړی ده، یعنې څه یې ترلاسه نه کړه. علت یې زه درته ښیم. طواب صاحب د پاکستان اقتصاد تقریبا 80% د افغانانو په لاس کې ده. نو په داسې یو حالت کې چې افغانان ټول راوځي نو دا د دوی دپاره ښه شاګون نه ده. البته د فشار په توګه یې دا 45 کاله دغه کار کړی ده. نو دغه لړۍ د افغانانو جبري ویستلو دا به ډېر زر ودرېږي. تاسو به یې وګورئ، لاس ورځې مهلت یې ورکړه، بیا یې شروع کړه، بیا اوس او تازه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې دام چندان د سړي زوی نه ده، دا ډنډپور، دا صرف د ایسای یا د پاکستان د حکومت هغه غوښتنې چې ده د ده په طریق یا ورته وایي چې مونږ افغانان به نه وځي، بیا وایي چې وځي به. اوس تازه نو د همدغه طریقه پاکستان خپله نه وایي، فوز یې نه وایي، سیاسون یې نه وایي، د همدغه ډنډپور له طریقه وایي چې بس مونږ نه منو، افغانان دې نه وځي، ځکه چې تر ټولو زیات تاوان یې همدغه 2 صوبو ته ده چې افغان مهاجرین وځي. خو زه دا وایم چې عبدالله صاحب تر کله به افغان مهاجر وي. ما نن هم ویل چې یو خو دلته په خپله په موږ افغانانو کې انصاف نشته. دا غږ تاسو ما سره بدرګه کوي. سار له اوسه د کورونو کرایې اوچتې سوي دي. طواب صاحب چې دا ډېر لوی ظلم ده. ګوره له پاکستان نه میلیاردران نه راباسي، هغه څوک راباسي په بټیو کې کار کوي، ریړۍ لري، یو لک کلدار چې دلته ماتې کې 10,000 افغانۍ نه کېږي، ته هغه ته کور کرایې جګې. دا سوچه ظلم ده د افغانانو په حق کې، د خپلو ورونو په حق کې. موږ به بیا بل چا نه څه ګیله وکړو. نو له ټولو افغانانو مې دا هیله ده چې د خدای روی کوي، کرایې که کموئ نه جګوئ مه. اول خو هر څوک چې کور لري باید چې په 6 میاشتې مفته ورکړي، له هغه نه وروسته یو مناسبه کرایه تر څو دوی راجګېږي خپل جای. او دا ظلم ده. موږ دوستان دا لایف در سره شریک کړئ، لایک یې کړئ، در سره شریک کړئ تر څو نور افغانان راشي او د خپل زړه او ذهن خبره چې موږ تاسو سره شریک کړي. فکر کوم صدیقي صاحب چې کار ورته پیدا شو هغه لاړلو. جنرال صاحب مهرباني نه غواړم چې
مهمه موضوع همدغه د کورونو د کرایې د خوراکي توکو د لوړوالي په هوټلونو کې دغه شي ته باید کلکه متوجه اسلامي امارات وکړي او هغه کرایې چې نن نه 2 میاشتې مخکې یو میاشت مخکې و هماغه کرایې باید په هماغه ترتیب باندې نه زیات سي که دوکان ده که مارکیټ ده که پلاټ ده که کور ده که هر شی ده کرایې که کموئ نه جګول بالکل مناسبه نه ده دا ظلم ده ګوره دا وخت په هر چا راتلونکی ده بل هغه افغانان وروڼه چې ځای لري مځکې لري خیر د عریضي وخت دپاره که نور کومک نشي کولی دغومره دې وکړي چې هغه مؤسسې یا 10 میاشتې مهاجرین وزارت دوی ته خیمې ورکړي په خپل څنګ کې په خپل ګاونډ کې په خپل شاوخوا کې د دوی دپاره هغه د خوراکي توکو یا د هغه لومړنیو مرستو یا د دواګانو یا د ترانسپورت دغه شیونه په خپله د خپلو خلکو خپله مرسته وکړو نظام هر شي ته غېږه نسي ورکوی په ټوله نړۍ کې چې ناورین راځي خلک لاس په کار کېږي نو راځئ چې دغه خلکو ته دا وارې داسې کار وکړو طواب صاحب مخکې هم چې څوک راغلي په روز کالیفورنیا کې وحشات یې راوویستل اکثریت یې بېرته لاړل نو پاکستان یو د سلوکو ډانګ د خدای د دوی تباه او برباد کړي نو دا وارې د مهاجرین فیصله وکړي چې راسي او دلته ځینې قراردادي شرکتونه دي طواب صاحب هغوی کولی شي چې د خلکو ته په ډېر مناسبه نرخونو باندې کورونه جوړ کړي په کرایه ورکړي خپل د تجارت دپاره هغوی سره د حکومت نظام خبرې وکړي تر څو دوی ته بلاکونه جوړ کړي همدوی ته دې ورکړي د 10 کالو دپاره د دوی ته کرایې اخلي ښارګوټي دې جوړ کړي وروره ګله لوی ځایونه دې جوړ کړي دومره قراردادي شرکتونه دي همدغه تناس دي په 15,000 په 10,000 روپۍ کرایه ورکوي دستي ورته په 5 میاشتو کې کورونه جوړوي نو دغه سره د خبره وسي او په مختلفو ولایاتو کې دا پروژې عملي شي په ولسوالیو د تقسیم سي زراعتي مځکې د ورکول شي یوازې خوشتېپانه چې د افغانستان هره سیمه او بل تر ټولو مهمه دا ده طواب صاحب چې راځئ موږ هم د عالي د فشار په توګه د کونړ په ډیم باندې په بند باندې کار شروع کړو حکومت ته ووایو څه وخت به یې شروع کوئ څه وخت به ډیزاین کوئ څه وخت به عملي چارې پیلېږي تیږه لرو سیمټ لرو سیخې ګول لرو مزدور لرو وروره مځکې لرو ټوله ګټه ده وروره ایسته به میان پکې ساتو که نور څه نه مننه جنرال صاحب محترم راسره اوسه تاسو ته بیرته بیا راګرځو تاسو راځو د نورو دوستانو څخه به هم وورو سره د یو کامنټ والا ته لیکم جنید اکبر ته لیکم وایم ورته هغه لیکي لعنت الله علی الکاذبین آمین ثم آمین خو بیرته ورسره دا هم درته چې لعنت الله علی المنافقین او دلته د هر مسلمان هدف اوسېږي چې تاسو هغې ته لیکئ لعنت الله علی الکاذبین هغه ستاسو ښه زیات پر دې باندې باور او ایمان او عقیده لري او هغه نه غواړي چې کذب وکړي هغه نه غواړي چې دروغ ووایي ځکه چې هغه ستاسو ښه زیات په دې معنا او مفهوم باندې پوهېږي او هغې د همدغه قرآن د همدغه آیتونو د حفاظت په خاطر باندې د خپل هېواد د استقلال په خاطر باندې 45 کاله تکلیفونه تېر کړي دي ځورونه یې تېره کړې ده هر قسم ته ناخوالو ته یې غاړه ورکړې ده مګر دغه هېواد د ازادۍ په خاطر د استقلال په خاطر او د اعلی کلمت الله په خاطر یې مبارزه کړې ده نو کوم هدف جنرال صاحب اوسېږي ځکه چې خبرې هغې کولی یا بل کوم یو مسلمان هدف اوسېږي نو پر تاسې دې د الله تعالی لعنت وي او ستاسې امثالو هم باندې د الله تعالی لعنت ورځو د نور دوستانو ته جنرال صاحب لاړلو کې بیرته راغی بیا به یې راپورته کړو ښه نوبت څه شو هغه هم تللی ده دواړه چې د چا نوبت هغه تللي دي وربشو سادات صاحب ته سادات صاحب مهرباني مایک ستاسې دی بسم الله کوم موضوع سره راغلی دغسې طواب صاحب بزرګواره د کوم وخت نه چې زما په یادېږي کوم وخت چې زما په یادېږي د داعش چکش طرفدارانو چې سردار داود خان باندې کودتا وشو د مهاجرینو نړۍ ایران پاکستان نورو هیوادو ته دا ادامه پیدا کړ تعداد به هم د مهاجرینو د حد نه اضافه و دا یو موضوع دا خو ټول ملت افغانستان ته معلومه ده چې د روسانو د راتګ سره د مهاجرینو تګ ګاونډیو ته تعداد د حد نه اضافه شو ځکه په ټولو ولایتونو ولسوالیګانو کې غټ بمونه او 14 طیارې 18 طیارې بمبار کوو خلکو خپل د بچیانو د سر د ایستلو په خاطر مهاجریت قبول کړو دا ټول نړۍ کې دا راغلی او موږ تاسې ګورو چې دا کوم ملکونو کې چې جنګ شوی هغې همسایه ملکونو ته تللي او پاتې شو جنرال صاحب مبین یو خبرې ته ښه اشاره وکړه زما هم د وزیر د ابوبرق چې هر څوک چې ده زه یې خو نه پېژنم دوی په کار دا ده چې دغه نن باید په کار دا و چې دا کوم بیلدوزرونه او ماشینونه چې په کار دي په دا د کونړ په سیند باندې یو 2-3 دانې
بندونه جوړ کړي وای باور وکړئ که موږ تاسې د خپل اوبو مهار کو نو پاکستان کې نه به سبزیجات پیدا سي نه به ونې شنې سي دا کار خو باید د دولت اوسنی نظام وکړي امکانات لرو وسایل لرو سیمټ لرو د جنرال صاحب خبر هر څه لرو همدغه باور وکړه د انجینران هم لرو داسې ضرورت نشته چې موږ د نورو هیوادونو نه انجینران راوغواړو په افغانستان کې انجینر هم پیدا کیږي سیمټ هم پیدا کیږي تخت هم پیدا کیږي کارګر هم پیدا کیږي نو ستاسو د توجه نه مننه کوم الله پاک دې ښه صحت درکړي که نور ورونه راپورته کېده بیا مکه ته کوم السلام علیکم وربشو محترم ورور عبدالله صاحب دغه یو ورور مخکې کمنټ کړی او دلته یو شي په اړه باندې